د یو شمېر هیوادونو مشرانو د ایران د ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر پر مړینه خفګان څرګند کړ. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د سیمې د یو شمېر هیوادونو مشرانو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي او بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان پر مړینه خفګان څرګند کړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ایران سره د خواخوږۍ په پار په پاکستان کې یو ورځ ملي ماتم اعلان کړی او خپل بیرغ نیمه ځوړند حالت ته راوستلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د رئیسي مړینې بوږنولی او په خبره ایران هند د اړیکو په پراختیا کې د هغه رول یاد به تل پاتې وي. د ترکیې بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان هم پر پیښه خواشیني ښودلې او ویلي دي د پیښې له لومړنیو ساعتونو دوی له ایران سره په همغږۍ کې او د ژغورنې چارو کې یې هم برخه اخیستې ده. لبنان کې بیا 3 ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړه رخصتي او د لبنان حزب ډلې وایي هغه ایراني ولس ته تسلیت وایي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې فلسطین ډلې حماس هم چې د امریکا د اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د رئیسي پر مړینه خفګان څرګند کړی او هغه د فلسطینیانو په مقاومت د ملاتړ یاد کړی دی. رویټرز بیا د ایران د سرسخت رقیب اسرائیلو د یو چارواکي په حواله ویلي چې دوی د رئیسي مړینې په پیښه کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکي چې نن پرون یکشنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکاپټر د لوېدو په پیښه کې مړه شول. دوستانو دا د نن ورځې چمتو کړه خبر تر بیا هم په الله سپارم. بېچاري ښه وخت.